افغانستان ته راستانه شوي افغان ماشومان د خپلو زده کړو دوام ته لیواله دي. تورخم ته ورڅیرمه جوړ شوي پنغالي کې میشت افغانان ماشومان وایي خپل هیواد ته د خدمت ارزوګانې لري او باید اسلامي امارت ورته مناسب چاپیریال برابر کړي. د سکولونو هم راوښودلو وایي تاسو دلته نشئ کولی چې درس ووایئ، وایي تاسو خپل هیواد ته لاړ شئ، وایي تاسو هلته درس ووایئ. د پیله صنف کې وم او مدرسه مې ویله او په مدرسه کې دویمه قاعده کې وم او سکول مې ویلی خو دې خاطر رال چې پوځیان راغلي کور ته چې بس کارټونه موږ سره نه موږ مهاجر وو تاسو وځئ. په کډوالو ماشومانو کې اکثریت هلته د ټیټو ټولګیو لکه 5 او 6 برحاله زده کوونکي وو، خو د یاد هیواد څخه په جبر وویستل شول چې له امله ترې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. دوی له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د زده کړو زمینه دې ورته برابره کړي، ځکه غواړي په راتلونکي کې ترې انجینران او ډاکټران جوړ شي او د نور هیوادونو خلکو پر ځای د خپل ولس او خلکو خدمت وکړي. موږ هلته په ګور بازار کې اوسېدو، زموږ سکولونه هر څه موږ نه پاتې شو. اماراتو نه مو دا خواهش دی چې بس موږ ته خپل سکولونه جوړ کړي او سبق ووایو. هماغه صنفونو کې چې کښېنو ښه دی که نه. دلته چې راشو اوس موږ ته د امارات خپل سکولونه مدرسې جوړ کړي. خو په کور دننه بیا مسؤلین وایي ټولو هغه افغان کډوالو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده چې د پاکستاني حکومت له لوري په جبري ډول راویستل شوي دي. دوی همدارنګه وایي چې اوس مهال په پنغالي کې ورته د لنډ مهال لپاره ټولګي هم جوړ کړي دي چې ټول هغه ماشومان پکې زده کړې کوي چې هلته ترې زده کړې نیمګړې پاتې دي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي څو په اساسي ډول خپل زده کړې بشپړ کړي. پخوا کې به یو کلیوالي مکتب ورته برابرولی شي، په هغې کې تقریبا د اول صنف نه تر 6 صنفه پورې د اول زده کړې به کوي انشاءالله. دا سهولت خو بیخي عاجل دی انشاءالله. په خپله رشته کې به دوی ته انشاءالله ټول سهولتونه برابر وي. د پاکستان حکومت له لوري هغو افغانانو ته له هیواد څخه د وتلو ضرب الاجل وټاکلو چې قانوني اسناد نه لرل او د اکتوبر میاشتې د وروستۍ نیټې پورې وخت ورکول شوی و. که څه هم یاده نیټه پوره شوي او په زیات شمېر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي، خو هغه کډوال چې لا هم هلته پاتې دي د پاکستاني حکومت له لوري نیول کیږي او زندانونو ته اچول کیږي.